السلام علیکم، جاوید بختیار یم. څنګه کولی شو په ايکسيل کې یو دا ښایسته ډیزاین جوړ کړو چې هغه انیمیشن لري. په ايکسيل کې مختلف قسمونه شي، هر قسم تاسو وغواړئ انیمیشن حرکتونه جوړولی شئ، خو په ترو دی وی بي یې باندې دا کار کیږي. فار ایگزامپل ما داسې دا یو ډیزاین جوړ کړی لکه د ګلکسي موبایلانو سیستم چې ده که نه، هغه کې موږ بټن وو په ګلکسي موبایل کې که نه، هغه بتۍ لګېږي د سکرین کې یو پکچر ډسپلی چې خو هغه تیز نسبتا بل تصویر ته که نه هغه خپي. نو دلته ګورو، دلته کلیک ور باندې کوو، دا اپ کیږي او دا دلته ګورو زه یوازې په دې باندې کلیک کوم او دا دې سایډ ته انیمیشن کوي. صحیح، کله چې دا دې خوا د ایکس په محور باندې حرکت وکړي دا تصویر هایډ سي، او دلته چې کوم ټیکس ده هغه هایډ سي، بل ټیکس ډسپلی سي. بیا په دې کلیک کوم او دا یو بل تصویر ده هغه ویزیبل سي، دا د ایکس په محور حرکت وکړي او دا تصویر دا ټیکس شو. د دې د جوړولو لپاره ما څنګه کار کړی ده، په دې کلیک وکړئ، دا ما سره خپل څو تصویرونه دي، دا ټول سلونه می مرج کړي. اول می دا کار کړی ده، صحیح شو. بل تصویر سیده له ما سره هغه هایډ ده، یعنی ما پټ کړی ده، هغه رن ټایم کې پټیږي، یعنی یو دا آن ده، یو دوه تصویرونه دي که نه. نو یو ځل یو ښکاره سي بیا بل ښکاره سي. صحیح شو. بل د دې شاته یو مهمه خبر ده چې دا انیمیټ نه کوي، بلکې دا سرکل دایره انیمیټ کوي، خو دونه انیمیټ کوي لکه څونه چې ما ورته ویلي دي. ما ورته ویلي دا د ایکس په محور چې هر څونه ډسټنس ده له دې جې نه دي انیمیټ کوي تر څو پورې، تر دې جې پورې، له دې جې نه تر دې جې پورې دا لوپینګ کیږي او لوپینګ دې ته حرکت ورکوي. بیا مې دې ته نوم ورکړی ده، دې ته مې نوم ورکړی آن دې پکچر ته، او د دې بیک سایډ ته چې کوم یو ده هغه ته بیا نوم ورکړی آپ. صحیح شو. او دې دایرې ته مې نوم ورکړی ده اوویل، او دې ټیکسټ باکس ته مې نوم ورکړی ټیکسټي 1، او دې ته بل ته چې دا اوس له ما سره پټ ده هغه ته مې بیا نوم ورکړی ټیکسټ 2. اوس نو زه یوازې په دې باندې کلیک وکړم، داسې کار وشي، داسې دا شکلونه ما اخیستي دي او دا تصویرونه دي. دا تصویرونه تاسو کولی شئ نیټ نه ډاونلوډ کړئ او بیا یې ښه منظم کېدا لپاره به دواړه سلیکټوئ. کله چې دواړه تاسو سلیکټ کړو بیا به راسئ دلته به داسې هم سینټر کړئ او داسې به هم سینټر کړئ، تر څو چې کله که ګډوډي بیا نه کېږي، بیا به یو بلب په یوه جې کې روښانه کېږي او مړ کېدا په وخت کې به بل بلب شروع کېږي، او هغه به د ایکس په وای په محور باندې په یوه نقطه نه سره پراته مختلف په یو ګډوډ به ښکارېږي. فار ایگزامپل دا وګوره، د مثال په ډول دا یو دلته پروت که نه، نو کله چې تاسو په دې کلیک کوئ څونه ګډوډ ده که نه. نو د دې لپاره دا ما څنګه دا کار کړی ده. صحیح شو. دلته راځم، د دې شاته مې وایي وی بي کوډ په دې باندې کړی، په دې باندې مې یو ماکرو کوډ کړی ده، او دا ماکرو مې همداسې اخیستی ده، ایډیټ کوم او زه دا ماکرو تشریح کوم، انشاءالله مشکل نشته. ښه طریقه یې ډېره اسانه ده. 423 ده او 404. د دې نه مې یو اوبجیکټ جوړ کړی ده، د دې بټن د دې شیپ ده، دا یو شیپ ده، دا مې دا بټن ته اچولی ده، او دا کوم تصویر چې د آن په نامه ده را سره هغه مې دې بي آن ته اچولی ده، او داسې دا مې اوبجیکټونه کریټ کړي دي یا شیپس مې کریټ کړي دي. دا ویریبل نه دی، ویرینټ ټایپ اوبجیکټ ټایپ نه اخیستی شي، په هغه کې انسټور کولی شئ. خو هغه دا مشکل لري چې کمپیوټر د هغه پېژندل مشکل کار ورته ښکارېږي، ځکه هغه اول په 0 انډکس کې انټیجر پاسوي، دوم کې سنګل ده، داسې ډبل ده، نو هغه ټول یا لوپ کوي چې کوي بیا وروسته اساین کېږي. او کله شیپ واخلم ډایرکټلی کمپیوټر باندې پېژ دا یو شیپ دا اساین شوی ده ورته. اوس د دې نقطه زه وایم کله چې په دې باندې کلیک وشي نو دا باید راشاته شي. څنګه شي؟ باید راشاته شي. نو دا ریورز لوپ پکوي. صحیح شو. نو زه وایم د دې کورنټ زه دا یو ځل داسې کوم چې دا 422 د ایکس په محور له دې طرف نه یو 422 نقطې ته راولم. نو داسې کوم بټن ډاټ لیفټ ایکول ټو 422. دلته مې اینډ سب ډیلیټ کړ.
422 ده کنه او بیا دا 404 د اخیری نقطه یې څو ده 404 او 422 ترمنځ څونه ډیفرنس ده سیټ ایج 404 ماینس 422 دو 50 ځلې لوپ کیږي په دې په داخل کې صحیح شو نو د دې لوپ لپاره به څنګه کاروم زه ورته وایم اوس خو زه ګورم دلته دا 422 ته بیا یم کنه بټن ډاټ لیفت مساوي که 422 صحیح شو نو دا ما سره 422 کې ده نو زه ورته وایم که چېرته 422 کې وو نو زه داسې شرط ورته درم اف که چېرته بټن ډاټ لیفت ایکوال 422 سره نو دین کوم کارونه وکړه نو یو لوپ ورته اخلم یا ډو وایل لوپ هم تاسو کولی شئ تر څو پورې لوپ وکړي ډو وایل ډو او ډو انټل ټول کنډیشنونه ورته ورکولی شئ زه ډو یا فار لوپ اخلم فار ډي مساوي که له څونه له 422 څخه تر څو پورې 404 دا د لوپ کوي او دا سټیپ خو معلوم ده انشاءالله کنه سټیپ ډیفولټ هم ده 1 ټایپولوژي ضرورت نشته او نیکسټ ډي بلاک او کله چې دا دونه ځل لوپ کوي نو څه به کوي زه به ورته وایم بټن ډاټ لیفت ایکوال ټو ډي دې ته چپ طرف ته دونه حرکت ورکوه خو دا لوپ په ډېر فاسټلی ولاړ شي دومره تیز به ولاړ شي موږ به دا شیپ وینو نه نو زه وایم هر ځل چې یو ور اضافه کې دا بټن ته حرکت ورکوه دا دایرې ته حرکت ورکوه نو زه ورته وی بی ډاټ ډو ایونټس تر څو کمپیوټر انلوډینګ ونه کړي کله چې دا دې طرف ته حرکت کوي نو دا خو آن کیږي یعنی څنګه کیږي تصویر به شو کیږي نو کوم تصویر به راته شو کیږي کوم تصویر چې په هغه کې بلپ لګېدلی ده یعنی بیان ده نو زه ورته بیان dot visible equal to ms control true او کچیر b off dot visibly هغه visible false صحیح سو دا خو به false کنه راته او دا به تر دې پورې حرکت وکړي نور دا کود کلاندې ما کوم کود کړی هغه ته ضرورت نشته دا کار راته اجرا کو نور اگزیټ سب د لاندې کود ما اگزیکیوټ کوه یا اگزیټ فار نه کو پار نه کوو خو لاندې کوډ اگزیکیوټ کوي د فار اگزیټ په اساس باندې خو اگزیټ سبې لاندې کوډ اگزیکیوټ ته نه پرېږدي اوس به موږ دا تر چیک مخکې به راسو دا بن کار کو اوس بیا ورته وای دا خو به تر 4 او یا پورې ولاړ شي نو بیا چک کوي اف بټن ډاټ لیفت ایکوال 400 بیا پورې دین څه وکړه دا خو په دې نقطه کې پروتي نو دا ځل باید دا منفي طرف ته حرکت راوکړي بیرته راشاته شي انیمیټ وکړي نو بیا ورته وایم فار ای ایکوال ټو 400 ټو 422 پورې سټیپ ماینس 1 یعنی ریورس لوپ اخلو بیک سایډ ته باید ولاړ شي بیا ورته وایم چې دا بټن چې ده ډاټ لیفت مساوي کوه له ای سره داسې ولیکو بټن ډاټ لیفت بیرته بټن ډاټ لیفت پلس ای هغه خو پاور رقم باندې ډېر تیز تاسې په ونه وینئ د شیټ هغه سر کې به پروت صحیح شو او دا ایونټ باید وسی یعنی دې ته باید هر ځل حرکت دوم ځلې لوپ لپاره باید د یو پکسل پوینټس ریزولوشن د سکرین باندې حرکت کړی سکرین ریزولوشن باید ډېر ورته مهم دی چې هغه عموما 940 په 1040 کې 40 کې راځي که زیاتې بیا به نو زیات پکسل نو ورته اخلي نو وی بی ډاټ ډو ایونټس دا برعکس کار کوم دا ځل خو مې دا ترو کړی ده زه ورته بیان ډاټ ویزیبل ایکوال ټو فالس دا ځل باید بی آف ډاټ ویزیبل ترو سي صحیح شو او بل نیکسټ باید فار باید بند شي او اینډ پم وشي صحیح شو نور دا کوډ مې هم دې بټن ته کړی ده
کله چې په دې بټن باندې کوډ اوس دې ته مې اساین کړی که تاسو بل نوم باندې کړی احمد محمد دې ته به نوم ورکړئ او بیا به رایټ کلیک ور باندې وکړئ اساین ته به راسئ او ماکرو به سلیکټ کړئ ورته او بیا به اوکې اوس په دې باندې کلیک وکړم څنګه ده اینډ اف ګوره کوم ځای کې مشکل پیدا کړه که نه زه ګورم دلته ګوره دا اف ګوره دا اف مې نه ده بند کړی که نه اینډ اف سټاپ مې بیرته چې کوم ګوره حرکت نه کوي وی بي زه بیا چې کوم ګوره یو مشکل شته صحیح شو اف که چیرته لیفټ مساوي 422 نه دین کنډیشن چې کوو چې آیا دا په لیفټ کې ده که نه ګوره کمپیوټر لوډینګ کوي اما کار نه کوي نه اکزیکیوټ کیږي که نه مشکل په کوم ځای کې ده چې کومئ آیا بټن لیفت کی په 422 دا کنه د دې چې کوم زه څنګه ورته پرینټ کراته شیټ 1 ډاټ شیپس دی بټن صحیح شو ډاټ لیفت رن ټایم ایررز دا یوزلی سټاپ BTN shifts, BTN, okay, oh well. The item wasn't found. The comes here. The name che, oh well the, or the name che jod kadai da. Your object button tamni assign kadai da, oh well, bilkul sahi da. Or bam diltam button das kadai da, or dal tarazam. Button dot left. Sheet 1 dot shapes the oval dot left 422 بالکل صحیح ده تیر ځل مې غلطي کوله بټن مې ټایپ اوټ صحیح نو بیا اف که چیرته بټن ډاټ لیفت مساوي له 422 دین فار ډي مساوي که دونه دونه او بټن ډاټ لیفت مساوي کوله ډي سره وی بي ډاټ ډو ایونت اف کنډیشن دا صحیح شو دین ایکزیټ سب exit sub inside the loop کې داغه بار بار execute کیږي کنه کنټرول وی صحیح exit باید لدی بعد اوسي نو بیا چې کوو شاید څه مشکل ده شیپونه ګډوډ اخستید کنه په دې به کلیک وکړو او دا به دواړه سلیکټ کو او دا به دواړه سنټر ته څور کو الاینمنت به ورته ورکو دا بند سنټر کو او دا به هم د سنټر او د دې دایره کله چې دا دې سر ته ورسیږي باید کلر چینج شي کله دې سر ته ورسیږي باید کلر چینج شي یعنی واره باید نسیو کنه نو بیا څنګه کوم د دې په دې لاست کې ورته وایم چې ایگزیټ کیږي په دې وخت کې ورته وایم دا بٹن ده کنه دلته راځم شیټ 1 کنه شیپس دی اوول ډاټ فل ډاټ فار کلر ډاټ RGB کلر کنه ریډ گرین بلو هر یو دو توان دي شپانس کلرونه اخلي کنه 255 کلر اخلي نو زه ورته ریډ باید په دې کې 255 یا نور کلرونه باید نوي ورسره دلته بیا گرین کلر اخلم کنه مساوي کلر RGB سره صحیح شو او بیا دلته راځم ارزلی باید کلر ونسی باید د سب په داخل کې وانه خلو ځکه هغه بار کوي او کوډ به ایگزیکیوټ کیږي د کمپیوټر مصرفي نو بیا تر راځم شیټ 1 ډاټ شیپس دی اوول صحیح شو ډاټ فل ډاټ فار کلر ډاټ RGB مساوي کله ریډ گرین بلو دی ریډ باید صفري او گرین باید 255 او بلو باید 0 اوس بیا چې کوم څنګه کار کوي کلر چینج نه شو کلر چینج شو دې سایډ کې هغه سایډ کې بالکل صحیح شو ویني دا دوه ټیکسټونه دي او د دې ټیکسټ نوم چې ده ټیکسټ 1 او ټیکسټ 2 دا باید یو ویزیبل سي بیا بل ویزیبل سي نو دا شرط وایم sheet 1 dot shapes txt1 dot visible مساوي کله چې سره لترو سره خو
sheet1.shapes د txt2 ډاټ visible مساوي کله چې سره فالس سره. او دا څنګه کوم؟ کاپی کوم او دلته د دې لوپ نه بهر نه څوړ کوم پیسټوم خو دلته دا برعکس کاروم. دلته راځم فالس کوم او دلته راځم سی ترو ټایپو. نور تاسو د ګلکسي مبايل بټن راخلي. عین د ګلکسي مبايل د اپ نه تصویر واخلي، هغه ته بټن نور باندې کار کوي، هغه په یو ریکټنګل کې واچوي، مختلفو ډیزاینونو سره تاسو خپل هم جوړولای شئ.